په ځینو فلمونو کې به مو دغسې صحنې لیدلي اوسي چې انسان پکې په خپل فکر سره خوا او شا کې موجود اجسام کنټرولوي او حرکت ورکوي. دې ته پاور اف ټیلیکینیسیس ویل کېږي، مګر دا چې دا په حقیقي ژوند کې امکان لري او که نه. د همدې د معلومولو لپاره یو فرانسوي څېړونکي په 1980 کې یو څېړنه پیل کړه. د دې څېړنې لپاره دوی یو دغسې روبوټ جوړ کړو چې هغې به په تصادفي بڼه اخوا دېخوا غیر منظم حرکت کولو، او بل یې یو نوی پیدا شوی چرګوړی د دغې روبوټ سره پرېښوستلو. دا ځکه چې د چرګې بچی چې کله پیدا شي او هر هغه څه چې هغه یې لومړی وګوري په هغې د خپل مور او پلار فکر کوي او تعقیبوي، نو د همدې له امله دې هغه روبوټ تعقیبول شروع کړل او ورپسې به ګرځېدلو. مګر څه وخت وروسته څېړونکو دغه چرګوړی په یوې وړۍ پنجرې کې بند کړو چې له دې وروسته هغه په دې پنجرې کې ورخطا شول. غوښتل یې تر څو ځان هغې روبوټ ته ورورسوي او یا هم هغه باید د دې پر لور راشي. حیرانونکې خبره دا ده چې د همدې غوښتلو اثر په هغه روبوټ وشو. د هغې روبوټ 80% حرکت بدلون وکړ او ټول حرکت یې د هغې پنجرې په خوا او شا کې ترسره کولو. دا تجربه یې څو ځله تکرار کړه، مګر هر ځل یې نتیجه همدغسې وه او دا نتیجه یې ورکوله چې زموږ فکر یو ډول انرژي ده او هغه کولی شي چې په مادي نړۍ تاثیر ولري، او هغه په رښتیا هم دغومره کوي ده چې که په ارادي بڼه په یو څه باندې تمرکز وکړي نو هغه بدلولی شي. که هغه د خپلو حالاتو بدلولو اوسي، یا هم د خپلې خوښې ژوند جوړولو لپاره اوسي، یا هم خپل ځان له سختیو راویستلو اوسي، او یا هم یو څه ته حرکت ورکول اوسي، دا هر څه یوازې زموږ په تمرکز کولو او مثبت اوسېدلو او غوښتلو سره ترسره کیدی شي. که وغواړو خپل کاروبار ته او یا هم ژوند ته پرمختګ ورکړو، اړینه ده چې خپل تمرکز مو مثبت کړو او په بریاوو فکر وکړو، نه په ناکامیو. او همدا تجربه د کیمیاګر کتاب دغه جمله هم په اثبات رسوي چې وایي که یو څه د پوره زړه څخه وغواړي نو ټول کائنات په دې تکل لګیا کېږي تر څو هغه څیز له تا سره یوځای شي. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती. نور جالب او معلوماتي ویډیوګانې مو د راز ټي وي په یوټیوب چینل کې لیدلی شئ.